سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. تاسو سره نن یو ویډیو شریکوم چې د پیښور په مختلفو علاقو او په خاص طور باندې په حیات آباد کې جنکۍ داسې غلط کارونه کوي چې په 200 او 300 روپۍ باندې گاډو ته خیجي او مالدارو کسانو سره بدکاریانې کوي. د هغوی ویډیوګانې هم راغلي دي، تاسو سره ویډیوګانې هم شریکوم چې تاسو یې په خپلو سترګو وګورئ، ځکه چې اوس د حیات آباد اسسټنټ کمشنر د هغوی په خلاف قدم هم اوچت کړی دی او په حیات آباد کې هر چرته چې دغه سي خزي په نظر راځي هغوی ځان سره اوچتوي او د هغوی خلاف قانوني کاروایی کوي. تاسو دا واقعیات چې په حیات آباد کې ډیر شوي دي، ویل کیږي چې په لارو کوڅو کې ځواني جنکۍ او خسته خزي ناستې وي او هغه خلک چې چا سره ښه ګاډي وي یا په ښه لباس باندې وي هغوی ته اشاره کوي، هغوی سره خبره کوي او هغوی بیا ځان سره بوزي که په ګاډي کې وي او یا خپل فلیټ ته یا خپل کمرې ته او کور ته هلته بوزي، هلته ورسره غلط او ناروا کارونه کوي او دغه خزي بیا د هغوی په بدل کې ترېنه پیسې اخلي. قدرمنو دوستانو، دا چې د پښتنو معاشره ده، په پیښور کې ټول پښتانه اوسېږي، درانه خواږه خلک پکې اوسېږي، خو په پیښور کې هم چې نن سبا داسې کارونه شروع شوي دي نو یقینا چې ډیره زیاته د افسوس خبره ده، ځکه چې د دې خبرو اظهار داسې نه ده چې یوازې پولیسو کړی بلکې د دغه ځای ځایي خلکو هم کړی دی. په دې باندې ویډیوګانې هم جوړې کړي دي او د دغه ښځو مخونه هم ښکاره کړي دي چې دوی دغسې کارونه کوي. الله تعالی دې زموږ ستاسو او د ټولو مسلمانانو پر دې وساتي. دا ډیره زیاته دردونکې خبره وي چې په یو علاقه کې او په یو ځای کې ښځې دومره مجبوره شي چې هغوی د ډیرې مجبورۍ نه داسې غلط کارونه شروع کړي. الله تعالی نه به دعا کوو چې پاک رب دې موږ تاسو او ټولو مسلمانانو ته حیا پردې را نصیب کړي. دا یو تازه خبر او تازه ویډیو چې تر تاسو مو در رسوله. له نورو تازه معلوماتو او ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کول هیر نه کړئ.